کابل ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سفر وځنډید. دا چې ولې پوره جزئیات په سوله ټي وي کې راسره وګورئ. په کابل کې د پاکستان سفارت رسنیو ته ویلي چې کابل ته د دې هیواد د ملي امنیت سلاکار محمد یوسف سفر ځنډېدلی دی. دغه سفارت د افغانستان یک تلویزیون ته د دې سفر د ځنډېدو لامل د هوا خرابوالی ښودلی دی. په ورته مهال پاکستاني پیژندل شوي خبریالانو هم د نوموړي د سفر ځنډېدو خبره تایید کړې او ویلي دي چې محمد یوسف به د روانې میاشتې جنوري په 26مه کابل ته سفر وکړي. ټاکل شوې وه د راتګ په غبرګون کې یو شمېر افغانان نن د کابل هوایي ډګر مخې ته د اعتراض په ډول لاریون وکړي. یو شمېر پاکستاني خبریالانو لیکلي چې محمد یوسف د پلان شوي لاریون له کبله کابل ته له سفر کولو ډډه کړې ده. تر دې وړاندې پاکستاني رسنیو ویلي و چې سلاکار محمد یوسف به د جنوري په 18مه په 2 ورځني سفر کابل ته ولاړ شي او هلته به له طالب چارواکو سره وګوري. که څه هم د پاکستان حکومت د نوموړي د دې سفر څرنګوالي په اړه معلومات نه دي خپاره کړي، خو ویل کېږي یوسف محمد د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وروستیو راپورته شویو لانجو د هواري لپاره کابل ته سفر کوي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.